عن ابي درداء صحابي دی وی عن النبي صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے روایت کی قال پیغمبر علیه السلام فرمایل ان اسقل یقینا درن شیئا کم شی چې درن دی یوزع فی المیزان بدل کی قیامت برځي د انسان عملونه دا ټول دا باطل ته ورغول کیږي او دا باطل کیږي نو دې کې درنه نه کی دا کما یو دا المؤمن د مؤمن یوم القیامت برز د قیامت خلق حسن خست اخلاق یعنی ټولنا وزندار نیکی وزر والا نیکی درنه نیکی دا کما یو دا هغه څه دی خلق حسن خست اخلاق دا نه دی ویلي چې خستا جسم ظاهری خائص یا ظاهری لباس یا ظاهری مکان خستانا خلق حسن خستا اخلاق د انسان اخلاق خستوي دا د ټولو نه د وزن والا نیکی درنه نیکی قیامت پر زیاده وي نو که یو انسان دا غواړي چې ما دا درنه نیکی ملاوي شي او زما ټول درن شي نو دنیا کې د خپل اخلاق دا خستګي وان الله د حدیث دویمه حصہ وان الله یقین الله تعالی یبغض بغض سادی نفرت سادی الفاحش هغه انسان سره چې هغه فاش خبرې کوي البذی بیهوده خبرې کوي د حدیث دویمه حصہ کې بد اخلاقی بیانېږي لاولنۍ حصے کې اخلاق او دویمه حصے کې بد اخلاقی دی هغه مذمت دی هغه بدواله دا بیانېږي څنګه چې اخلاق اوچته نیکی دا نو دغه شان لا بد اخلاقی دا بد نیکی دا او بد اخلاقی دا هم ډیر زیاته پلاو دا نو دی هغه صحیح صحیح چې هغه څه دی یو انسان فاشګوري فاش څه ویل کیږي یعنی کنزل کوي او دارنګي فاش خبرې کوي هغه خبرې چې هغه یو عام انسان یو مسلمان هغه د خلینا نو کوي لیکن بعض انسان دا عادت دی چې د خلینا کوم خبره وکړي هغه کنزل وي هغه خپل کور کې هما خپل گاوند کې هما چا سره ملاويږي د بعض انسان تکیا کلام یعنی دیغه دغه شان جوړ شي وي طبيعت چې هغه څه خبره کوي نو پای کې کنزل کوي فاش خبره هغه کوي نو دا انسان دا د بد اخلاقی ول صفت دی او رب العالمین دا دی پسندیده نه دی بلکې الله تعالی د نه نفرت دی بعض انسان مرګرتیا کې وي مونږه غب شپ کې کنزل کو غب شپ کې نو غب شپ کې په ډیرو کې یا مرګرتیا کې یا کلاس کې د دوه مرګرتیاوي نو پای کې یو بل دا د مور د پلار د کور والا دغه شان نور دغه شان لا عادت شي نو دا کنزلی کوي نو دا انسان الله تعالی دا یعنی ناپسند انسان دی وان الله یقین الله تعالی یبغض هغه سګي الله تعالی نفرت ساتي الفاحشه هغه انسان سره چې هغه فاش خبرې کوي او داس انسان نه عام انسانان هما تنګوي ولی چې هغه چا سره ملاوي بد کلامی اختیاري داسې بد نوم اخلي او یا کنزل کوي خپل د مال بړې دی وجنه نو دې نور انسانان ورته سپخ کاری نو دې کنزل کوي با انسانان حیواناتو ته هم کنزل کوي نو دا عادت دا جوړ شوی دا چې انسان د الله په نظر کې یعنی قابل نفرت انسان دی او لاولنۍ حصے کې د اخلاق ذکر دی چې د انسان اخلاق حصوي نو اخلاق دا څه ته ویل کېږي د دې تعلق هغه زبان سره هم دی جسم سره هم دی دارنګه نور افعال سره هم دی یعنی دې چې کوم خبره د خلینا وکاږي هغه مزیدار خبره وي ښه خبره وي لکه قران پاک کې د دې ذکر راځي وقولوا للناس حسنا وقولوا وناو کوي خبره وکاږي د جمینا للناس انسانان سره حسنا خستا تاسو چې کوم خبره کوي ناغه خسته خبره ادا وکړي عام انسانانو سره دا نه صرف مسلمانانو سره غیر مسلمه په کوم راغل څومره غیر مسلمه دي دنیا کې څومره انسانیت راغی دوسرا خسته خبره وکړي قران پاک کې بل ځای کې د اخلاق او ذکر راځي وقولوا ويا لعبادي زما بنديانو ته التي ها خبره هي احسن جا خستوي خسته خبره چاته وکړي بل خبره کوي نو غي نه خسته خبره ولې نه کوي
قران پاک دا کومه دا ته بوسو کو چې خسته خبره کما یو ده نو قران پاک جواب راګی چې مان ته بوس کوی چې خسته خبره کما یو ده نو راشه دا واست خسته خبره او خیمه د اخلاق والا ومن احسن قولا سو خستری بوینا کی ممن دها غچانا دا ال الله چې الله طرف ته بلی وعمل صالحا نیک عمل اختیاری نو خسته خبره دا ډیر زیات دي انسان د جبنا خبره وکاږي دنیا خبرې دي خواږي کې اوچته خبره د ټول نو اوچته چې دغه نه زیاته خسته نشته لري کوم یو د چې الله طرف ته ولي دی الله بړی بیانې چې الله اکبر الله اکبر دی الله تعالی بړی بیانې دی الله تعالی لویواله بیانې دی الله تعالی عظمت بیانې دی الله تعالی صفاتونه بیانې دارنګي د قران ولا خبره کوي دین والا خبره کوي عام دنیاوی خبره کوي نو داوم خان انداز سره کوي دا ټولې په دې کې داخل دي لہذا موږ مسلمانانو لپاره دا پکادي چې موږ دا غواړو چې قیامت پر زموږ ته زموږ عمل دا هغه ټول هغه درون شي هغه د وزن والے شي نو موږ لا دنیا کې خپل اخلاق دا خسته کول پکار دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو زلزو وادي نخلا ته وتلما مکینه بار یو زیده یو وادی دا یو بستی دا چې ال تلاړما ګورم سه ګورم دو کسان را کوشل ښا هغه سره ډیره غټه تللا وزن والا تللا هغه تل وسمره غټه وا دا دواړه کسان چې کوم دی هغه را کوشل زما خواته راغل هغه یوی بلی ته وی هغه یو مرګره بل ته وی ښا دواړه فرشتي دي ښا هغه یو بلتا وای هغه یو امیر ده هغه اډر کوي بل مامور ده عمل کوي خبره مني ودا کس چې کوم دی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې تل توخی جوای هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه بل اډر ومنه فورن هغه یو تل کې یاري یو ترازو کې ځکه خلما او بل غاړه بل یو کس راويست او دې تل کې وسره کیدا چې کله هغه تل ویدا اوچتاګه چې کله اوچتاګه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما وزن زیاتو هغه فرشتي وی چې نه لاړشه لس کسان راولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د بل غاټ ته تل کې دا کیدا یو غاټ ته زیوا بل غاټ ته لس کسان راويستل کې خود ویتل اوچتاګه چې کله تل اوچتاګه نو زما وزن درنو ویلاړ شسل کسان راولا وی هغه فرشته چې کوم دا هغه لاړه سل کسان راويستل یو غاټ نزو خېجولم یوازې بل غاټ سل کسان نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې فرشتي اډر کو چې تل اوچتاګه وی زما وزن دونو هغه چې بس دا درې ځله شرط پوره شو که دنیا کې څومره انسانان دي د آدم علیه السلام نو اخلاق قیامت پورې دا ټول تراولي نو د پیغمبر علیه السلام وزن دا دروند دی پیغمبر علیه السلام سره مقابله دا ډیره زیاته ګرانه ده دا دروند دی دا ولی چې پیغمبر علیه السلام اخلاق خسته دنیا کې چې څومره انسانان دي د دې ټول اخلاق را جمع کړي د آدم علیه السلام نو اخلاق تمام پیغمبران تمام اولیاء تمام علما تمام نیکان زنانا نارینا دنیا کې چې څومره خسته اخلاق دي دا ټول راغون کې نو د پیغمبر علیه السلام اخلاق سره مقابله نشي کولی د دې وجه نه د پیغمبر علیه السلام وی کته دا ټول راولي نو دا درې ځله تجربه وشله چې یو لس او سل دا کته ټول دنیا خلک راولي دا مقابله ګرانه ده لہذا د پیغمبر علیه السلام وزن دا دروند دی دا ولې چې پیغمبر علیه السلام سره چې کوم شی وزن والا هغه شی هغه اخلاق او هغه قرآن د دې وجنا د پیغمبر علیه السلام وزن هغه د ټول نه زیات وزنی دی نو اوس هم کې یو انسان دا واړي چې زما وزن دا درون شي هم په دنیا کې هم په آخرت کې هم په تل کې نو د دنیا کې خپل کردار خپل سیرت خپل اخلاق دا ټکی نو ان شاء الله د وزن دا قیامت پر ټول نه وزن والنی کې درننی کې هغه کوم یو دا هغه اخلاق دي الله تعالی دې مولا صحیح طریقې سره اخلاق باندې ټلو عمل کولو توفیق راکړي اور هر قسم لا بد اخلاقینا دي تمام مسلمانانو تعالی محفوظ